خبر پکتیا او خوست ولایتونو کې د مرستو لړۍ پیل شوې. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیا او خوست ولایتونو کې له زلزلې سره د کورونو د خوراکي غیر خوراکي او نقدو پیسو د لیک لړۍ پیل شوې ده. دغه وزارت مرستیال مولوي محمد نعیم حقانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي پیښو کې د رسیدګي په چارو کې دولت وزارت له لارښوونې سره سم د کابل څخه 1500 خیمې او 1000 بورچې وریجې 1500 بورجي غنم زر جرکې بستري 100 خوراکي کڅوړې او 100 میلیون افغاني د خوست او پکتیا ولایتو زلزلې سره اصول کیږي. د افغانستان له زلزلې سره په کور دننه او بهر کمیساري مرستې وشوي او د مرستو اعلان لړۍ لا هم روانه ده. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.